چاته بنوایم د زړه حالونه ګنې د زړه مې بلا خاطرې زیاتې لري د سوي زړه درانه دردونه که چاته کابل زر ډېر غمجن وي دا د الله کلام دی من الله خبر ولې پاتې شو بار ورونو ته به یو زړه د خلاصه خندا کې راته فقط یو ځل ورته یو مسکا راته وکړه استاده بنوایم د زړه حالونه ګنې د زړه مې بلا خاطرې زیاتې لري د سوي زړه درانه دردونه. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو هغه یوسف زای صاحب کوم خطاطو قرآن چې په لاس لیکه هغه ته راغلو او ستاسو کوم امانت چې هغه به ورته سپارم نور به یې داخل کې سره خبرې مو سره وکړو زړه خواله به مو سره وکړو هلته اوسې چاته به نه وایم د زړه حالونه ګنې د زړه مې بلا خاطرې زیاتې لري د سوي زړه درانه دردونه. السلام علیکم استاد محترم. سلام استاد څه حال دی؟ خیر مولي دی جوړ انشاءالله خیر الله دې خوشحال لره دغه دوستان دې ویني الحمدلله ډېره مننه ورونو او چې ستاسو په مرسته باندې موږ دلته راغلو او نن به یوسفزي صاحب سره موږ زړه خواله کوو الله دې راته ژوندی لري تاسو هم دعاګانې کړئ چې خدای دې عمر کې برکت واچوي. استاد دننه ځو ټوله نړۍ دې الله پاک خیر پرې کړي اللهم امین ټوله نړۍ په ټول بشریت باندې دې الله خیر اللهم امین خیر رسول الله. چاته به نه وایم د زړه حالونه ګنې د زړه مې ښه استاد مهرباني وکړئ تاسو کښېنئ لله الحمد استاد ماشاءالله واستغفر الله ان الله غفور رحیم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذکر. استاد فکر کوم ته لکه چې مخکې کار کړی دی مخکې تللی مخکې تللی به وو نور ښه خو زه یو معذوریت لرم که نه ښه استاد زه بخښنه غواړم خیر دی زه لږ شانته اوس اوله کې سلو یم اوس دوایانې خورم بخې سختې کلکې دوایانې خورم چې زه ښه شم فقط دې قرآن دپاره الله دې ښه کوه. استاد هغه مخکې چې موږ راغلي وو وصیتون دویمه سپاره کم آیاتو وصیته ښه اوس خو ماشاءالله را رسېدلی مخکې راغلی ښه لا استاد ته موږ هغه امرن نه دي سپارلی الحمدلله دویمه سپاره واستغفر الله ان الله غفور رحیم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذکرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آیات مکمل کیږي نو نیمه دویمه سپاره الحمدلله نیمه ته تقریبا را رسولې ده نصف ته نو انشاءالله چې استاد ته زه امانت وسپارم د 5 میاشتو مطمئنم چې استاد به له خیره چې بیا 5 میاشتو وروسته راځو نو څه به کوو زمونږ قرآن به استاد کوم ځای پورې رسېدلی له خیره څومې سپارې ته میاشتو کې 5 وکې ده که نه نن دا حمل دی حمل ثور جوزا سرطان اسد اخره کې دا به یوه دوه سپارې یوه یعنې میاشت کې یوه سپاره دوه سپارې تقریبا لس سپارو ته به تقریبا لس سپارو کې تقریبا انسان دی نیول شي دوه سپارې یوه نیمه شوې ده انشاءالله نو تقریبا داسې وایي چې دغه یوه نیمه هم په دې کې حساب کې خیر ده اوس دلته زما په لسمه سپاره کې به یم انشاءالله بس فکس لسمه سپاره کې انشاءالله تاسو ټول ګواه اوسئ دوستانو که الله استاد ته عمر ورکړه او موږ ژوندي وو نو انشاءالله بیا چې زه راځم اوس مې دویمه سپارې دا آیاتونه تاسو ته درښکاره کړو نو انشاءالله هغلته بیا لسمه سپاره کې سوره براءت کې به بیا یو استاد له خیره یا صحیح ده که نه دې کې اوس داسې چل دی که نه مونږ ډېر احتیاط دا کوو چې دا خط اوار راشي یو بل سره نښتې را نښتې نه وي دانه وي که نه سترګو ته رادانګي داسې اواروالی پکې ښه استاد ما ته به کښېنو مهرباني وکړم دلته راته کښېنه دا به لاس کې ونیسو دلته کښېنه استاد کښېنه
کینه استاد او واخې استاد ته ماشاءالله دلته یو څه نور شیان هم لیکلي دا بحث ته به راځو صحیح دغلته یو حدیث شریف استاد لیکلی دی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی دغه کتاب په برکت سره ډېر قومونه استاد اوچت کړي دي او ډېرې غورځولې هم دي چې بیا د جګېدلو توان نه لري که مو د دې کتاب استاد که مو د دې کتاب عزت وکړو هغه څه چې لیکل شوي دي دا مو په ځان تطبیق کړو نو مطمئن یم انشاءالله چې موږ به هماغه قومونو کې حساب وکړو چې الله اوچت کړي دي بالکل او که مو ورته هم نه کتل او د دې عزت هم ونه کړو هغه څوک چې د ده عزت کې د هغه مو عزت ونه کړو نو طبیعي خبره ده چې الله به مو نړوي نو الله دې په موده باندې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي استاد چې د دې کتاب موږ په ځان باندې عملي کړو استاد الله ته عمر درکړي زه هغه ورونو چې کومک کړی دی موږ سره مو مرستې شته دي د 15 میاشتې د هر میاشت 15,000 افغانۍ زه استاد ته ورکوم تر څو پورې د خپل فامیل دغه کوم خرچه ده کوم مصارف دي د هغې په واسطه باندې هغه رفع کړي او باقیمانده استاد به وزګار شي دا چوکۍ به وي دا به یې میز وي بس د الله کتاب ته به نښتې لګیا به نو استاد خپله خبره وکړه موږ استاد سره وعده کېښودله چې 15 میاشتو وروسته چې موږ راځو انشاءالله دا به په 11مه سپاره کې په 11مه سپاره کې به دی وي حمل صبر جوزات سرطان اسد په اخري باندې تاسو راځئ په 11مه سپاره کې انشاءالله او بیا به چې څنګه مې د دویمې سپارې د آیاتونه تاسو ته اوس وښودل ځکه مخکې ورځو کې موږ راغلي وو تقریبا نیمې ته رارسولی نو بیا به انشاءالله 10مه یا 11مه پاره به د دوستانو ته ښیم دلته خو دا زه زور ځکه نه وایم چې دا تاسې غواړي دا ګوره ګران نه استاد موږ یې درنه غواړو 15 میاشتې کې خو زه مخکې زور نه کوم دا کېږي استاد محترم هغه ورونو چې مرسته کړې استاد نه موږ دعا نه غواړو دا د الله کتاب دی اجر د هغه څخه غواړو اجرکم عند الله بس موږ استاد نه غواړو او نه د دې هم الله مل شي یو زموږ استاد اجر دی الله راکړي ورونو چې مرسته کړې خصوصا حامد ورور یو بل ورور دی زموږ ورور دی فرانسه کې اوسېږي یو بل ورور دی جلال الدین هغه نورونه دي هغې هم مرستې کړي نومونه نه اخلم ستاسو مرستې ما سره ایښي دي 15 میاشتو وروسته بس بیا زه انشاءالله راځم بیا به ستاسو ته د 15 میاشتو ورکړم بیا به 10 سپارې دی لیکي راته نو په دغه ترتیب باندې قرآن به زموږ مکمل کوي چې کله قرآن مو مکمل شي انشاءالله بیا به استاد باندې مټوي خورو دلته به خله سره جمع کوو خواږه به هم خورو او بیا به استاد یو سلیبریشن وکړو انشاءالله صحیح ده انشاءالله کنه الله دې عمر درکړي زه تا ته استاد د 15 میاشتو تقریبا 15,000 افغانۍ درکوم استاد دا قبول کړه او دا 15,000 افغانۍ د استاد کشماري هم یو شماره وی شماره استاد به درته خلاص کوم خیر اگر که زمونږ ویډیو دیږي خو بیا هم استاد وشماره مهرباني وکړئ دې خو نه وشماره زرګونې چاته بنوایم استاد څونه شوې 15,000 افغانۍ شوې بس استاد دا تا ته سپارم دا 15,000 افغانۍ قبول کړه استاد الله پاک دې هغه چا چې کوبکونه کړلي په دنیا او په آخرت کې الله ولې استاد نور دې وخت نه نیسم ما سره بچی نه تا سره بچی هم نه ته فقط هغه بل ځل ډېر غمجن وې ورونو ته به یو زړه د خلاصه خندا کوي راته فقط یو ځل ورته یو مسکا راته وکړه استاده بس لاس به اوچت کوي استاد او الله مو سره ښه وکړه او الله مو وبښه او الله دې ستاسو د خاطره دې قرآن د خاطره دې الله پاک په دنیا باندې یو ښایسته رحمت وکړي او یو خوشحالي دې راولي یو امنیت چې الله پاک په دې افغانستان باندې خصوصا او په ټول جهان باندې الله پاک امنیت راولي او الله د اسلام ته بری ورکړي اللهم امين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم ورور او خوري مطمئنم چې دغه ویډیو په لیدلو باندې روحان خوشاله که غواړې همداسې موږ نور ورونو او خویندو ته دغسې تجارتونه جوړ کړو راځه موږ سره په دغه کاروان کې یو ځای شي ستاسو به انشاءالله هیڅ هم نه کمیږي ځکه صدقه چې ده هغه کمښت نه راولي په دغه لینک کې موږ سره یو ځای شو ته میاسې څومره مو وس کېږي 10 15 څومره چې دې وس کېږي ځان پکې راجستر کا او انشاءالله موږ نه دغسې کار تمه کوه آینده کې چاته به نه وایم د زړه حالونه
گنی دازله خو می بلا خاطری زیاتی لري د سوي سوي زړه درانه دردونه کچا ته ووایم په زړه باندې پرهاري لري